ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. السلام علیکم ستړي مشه د محل مهمو خبرونو ته موزلان له هوریت رادیو حرکلی کوم په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي وینا پرتوی شوي. د راتلونکو 2 ورځو لپاره د هیواد په 25 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو، سیلابونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. کله څوک نیو بلخوا د کابل پولیسو یوه ماشومه د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې ده. کور دا دغه راز په کندوز کې د نشي توکو 3 قاچاقونکي نیول شوي دي. د زمریانو کور د هیواد د عالمانو د غونډې پریکړه لیک اسلامي امارت ته د ارزښت وړ وړاندیز دی. پسرو وینو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د امریکایي پوهنتون له پخواني استاد سره کتلې. باتورانو کور دغه راز د پاسپورټ ریاست په انګړ کې د افغانستان بانک څخه څانګه پرانیستل شوه. بلخوا د کانونو پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې سره پاسه 400 میلیونه افغانۍ او 3 میلیونه ډالر راټول کړي دي. تابت لازم دغه راز بیا د شوکانې ګمرکي تعرفه له 15 سلنې څخه 25 سلنې ته لوړه شوه. تو څو چې وي ژوندون همداشان په تیریو کال کې 950 بېلابېلې ورزشي سیالۍ په هیواد کې ترسره شوې دي. څو چې وي ژوندون له هیواده بهر له نړۍ بیا راورئ امریکا او اوکراین سره د نوو نظامي مرستو اعلان کړی دی. باتورانو کور دا د باتورانو کور دی کې په بازانو سي دا د بازانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. ښه راغلاست. پام راوړم له هوریت راډیو څخه د مهال مهمو خبرونو ته. په دې خبرونو کې راسره د هیواد، سیمې او نړۍ په اړه تازه سیاسي اقتصادي خبرونه اورئ. له موږ سره اوسئ. شمالتا نز ای ګران وطن زما ز شمالتا نز ای ګران بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د راتلونکو 2 ورځو لپاره د هیواد په 25 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو، سیلابونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو او چټکو بادونو د پیښېدو اټکل کړی دی. د یاد وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په کابل، بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، غزني، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو امکان شته دی چې د اورښت کچې په بېلابېلو سیمو کې له 15 نه تر 80 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. په خبرپاڼه کې همدارنګه په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې د تیزوالي کچې په مختلفو سیمو کې په ساعت کې له 30 تر 60 کیلومتره پورې رسیږي. د کابل پولیسو یوه ماشومه د انسان تښتونکو له منګولو ژغورله. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوه ماشومه د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي د فاطمې په نامه یوه ماشومه د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د انسان تښتونې پیښو کې کمښت موندلی دی. په کندوز کې د نشي توکو 3 قاچاقونکي نیول شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نشي توکو 3 قاچاق وړونکي نیولي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان قاري عبید الله عابدي رسنیو ته ویلي چې د کندوز د امنیت قمندانۍ له نشي توکو سره د مبارزې مدیریت منصوبینو 3 تن لا یوه اندازه چرس او ټابلیټ کا سره نیول شوو کسانو یا د نشي توکي له ننګرهار څخه کندوز ته لیږدول چې د پلټنې په عملیاتو کې ونیول شول. د عابدي د څرګندونو له مخې نیول شوو کسانو په ابتدایي تحقیقاتو کې په خپل جرم اعتراف کړی دی او د زیات تحقیقاتو په خاطر اړوندو بنسټونو ته سپارل شوي دي. درنو اوریدونکو، تاسو هوریت راډیو ته غوږ یاست. په 88.5 د دې مهال مهم خبرونه په ژوندۍ بڼه راسره اورئ. بیا هم خبرونو ته دوام ورکوو. د هیواد د عالمانو د غونډې پریکړه لیک اسلامي امارت ته د ارزښت وړ وړاندیز دی. افغانستان د شورا او جرګو هیواد دی او د جهود علماو د بډای عرفاني او فرهنګي میراثونو په لرلو سره توانېدلی چې د ستونزو د حل لپاره لار ولټوي او له ستونزو څخه په اسانۍ سره تیر شي. د قندهار ښار د زمري په 20 نیټه د هیواد د عالمانو د سترې غونډې کوربه و چې پکې څه د پاسه 3,000 تنو ګډون کړی و. دغه غونډه د دې لپاره بلل شوې چې اسلامي امارت د حکومتولۍ د اړوند مسایلو د حل لپاره د عالمانو نظریې او سلا مشورې ترلاسه
ترلاسه کړي. دیني عالمان په قندهار کې راټول شول چې له اوسنیو ستونزو څخه د تېرېدو لپاره د اسلامي امارت رهبرۍ ته سلا مشورې ورکړي. د قندهار د غونډې برخوالو په 14 مادو کې په یو پرېکړه لیک کې نړۍ غوښتي چې اسلامي امارت یو مشروع نظام په توګه په رسمیت وپېژني. په پرېکړه لیک کې په کابل کې د استوګنې پر یو کور د امریکایي هوایي برید غندل شوی او ویل شوي چې هغه ګاونډي هېواد چې د امریکا بي پیلوټ الوتکې ته په خپله فضا کې د الوتنې اجازه ورکړې په دې جنت کې شریک دي او خبرداری ورکړل شوی دغه کار به هغوی ته بدې پایلې ولري او ټینګار شوی چې دغه کار نه یوازې له نړیوالو اصولو سره سم نه دی بلکې له خپل حکومت څخه غواړي چې د سمې هېوادونو د مضرو اقداماتو په وړاندې ودرېږي. په پرېکړه لیک کې دغه راز له اسلامي امارت څخه غوښتل شوي چې عدالت ښځو ته د عصري او دیني زده کړو برخو ته اقلیتونو ته ماشومانو او خلکو ته پاملرنه وکړي. په پرېکړه لیک کې په څرګند ډول ویل شوي په اسلامي امارت غږ کوو چې د عدالت دیني او عصري زده کړو روغتیایي کرنې صنعت اقلیتونو ماشومانو ښځو او د ټولو خلکو حقونو ته د شریعت په رڼا کې ځانګړې پاملرنه وکړي. که چیرې د قندهار غونډې د پرېکړه لیک متن او محتوا ته دقت وکړو ټولې هغه مسلې پکې چې افغانستان ورسره مخ ته څیړل شوي دي د اسلامي امارت نه په رسمیت پېژندلو څخه نیولې او دوی په وړاندې د بهرنیو مغرضانه فعالیتونو په هېواد کې د نجونو د زده کړې تر مسلې او د خلکو د بشري حقونو تر ساتنې پورې هغه مسایل دي چې په پرېکړه لیک کې نیول شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د امریکا پنتون له پخواني استاد سره کتلې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخون د امریکایي پنتون له پخواني استاد جبريل عمر سره وکتل. د اسلامي امارت ریاست الوزرا مطبوعاتي دفتر نن د خبرپاڼې پر خبرولو سره لیکلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د جبريل عمر د هرکلي په ترڅ کې د اسلام مبارک دین ته د مشرف کېدو په خاطر هم مبارکي ویله او د کار هغه ته د ویاړ او نیکمرغۍ سبب وباله. جبريل عمر په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنۍ خوښي څرګنده کړه او ویل چې الله جل جلاله خپل ستر نعمت د افغانستان خلکو ته ورکړی چې له 20 کلونو وروسته د دوی په هېواد کې شرعي نظام او حکمن او سراسري امنیت تامین شوی دی. د ایران سفیر افغان محصلانو او استادانو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو ډاډ ورکړی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي عبدالله باقي حقانی نن په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت له سفیر سره په کتنه کې د عملي همکاریو په اړه خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې چې دغه وزارت مالي او اداري معین او یو شمېر رئیسان هم حاضر وو د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزې همکاري د دواړو هېوادونو د سیمې په ګټه وبللې. هغه د افغانستان او ایران ښه تاریخي اړیکو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان او ایران ګډ دیني او فرهنګي ارزښتونه لري او دواړه هېوادونه له ورته بنیزونو سره مخ دي او له دې امله له یو بل سره د همکاریو لپاره مهم دي. مولوي حقانی په دوه اړخیزو عملي او اکاډمیکو همکاریو ټینګار کړی او د ایران له علمي تجربو څخه استفاده افغانستان لپاره مهمه بللې او د ایران له سفیر څخه غوښتي چې په تحصیلي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. وروسته د ایران سفیر بهادر امینیان ویلي چې ایران او افغانستان ځوان بشري ځواک او ډیر طبیعي منابع لري چې افغانستان کولی شي له بندیزونو سره سره د ایران په شان په خپلو پښو ودرېږي. هغه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو تخنیکي پلاوي ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او د ایران تحصیلي سیستم له نږدې وګوري او له تجربې څخه استفاده وکړي. دغه راز د ایران سفیر افغان محصلانو استادانو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو په اړوند د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړی دی. د پاسپورت ریاست په انګړ کې د افغانستان بانک څانګه پرانیستل شوه. د افغانستان بانک د پاسپورت اخیستونکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د پاسپورت ریاست په انګړ کې خپله اوومه ښاري څانګه پرانیستله. د افغانستان بانک مرستیال مولوي عبدالقدیر احمد او د پاسپورت ریاست چارواکو نن د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې د پټۍ په پرې کولو سره د یادې څانګې پرانیسته وکړه. مولوي احمد د افغانستان بانک د اوومې ښاري څانګې د پرانیستلو پر مهال ویلي چې تر دې وړاندې به د پاسپورت اخیستونکي د تورفې د تسلیمولو پر مهال د ځای د لرېوالي له کبله له ستونزو سره مخ وو چې د دې ستونزو د حل په موخه د افغانستان بانک او پاسپورت ریاست چارواکو په ګډه پریکړه وکړه چې اوومه ښاري څانګه له خپل پخواني ځای څخه د پاسپورت ریاست انګړ ته ولېږدوي. د نوموړي په خبره د یادې څانګې پر جوړولو شاوخوا 3 میلیون افغانۍ مصرف راغلی او پر مختللو او مجهزو بانکي وسایلو سمبال شوې ده. د پاسپورت ریاست په انګړ کې د افغانستان بانک نوې پرانیستل شوې ښاري څانګه د سراپای 15 غرفې لري چې 10 یې د نارینه‌وو او 15 نور یې د ښځینه‌وو لپاره ځانګړې شوي دي. حیرت نه وي چې د پاسپورت ریاست چارواکو د افغانستان بانک له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې په دې سره به د تعرفې د تحویلولو په مقابل څانګې ته د مراجعینو د تګ راتګ ستونزه حل او په کمه موده کې به د پاسپورت اخیستلو د لړۍ د بشپړولو اسانتیا به ورسره رامنځته شي. بلخوا په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان اوسپنې پټلۍ له لارې څه د پاسه 62,000 ټنه انتقالات شوي دي. د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د روان کال د زمري له 21 تر 28 پورې د هېواد د اوسپنې پټلۍ له لارې 62,514 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه ادارې نن د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې 1,546 د اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې بیا 9,640 ټنه او د تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 5,900 ټنه
چې ټول ټال 55,109 ټنه نفتي غیر نفتي او نور توکي هیواد ته وارد شوي. همدارنګه په دې موده کې 6,325 ټنه صادرات ترسره شوي دي. د کانونو پټرولیم وزارت په یونۍ کې سره پاسه 400 میلیونه افغانۍ او 3 میلیونه ډالر راټول کړي دي. د کانونو پټرولیم وزارت په یونۍ کې له بیلابیلو برخو څخه سره پاسه 400 میلیونه افغانۍ او 3 میلیونه ډالر راټول کړي. د اسلامي امارت د کانونو پټرولیم وزارت مطبوعاتي دفتر نن د خبرپاڼې په خبرولو سره لیکلي چې د کانونو پټرولیم وزارت د زمرې له شلمې تر 26مې پورې 402 میلیونه 499,138 افغانۍ او 3 میلیونه 350,640 ډالر د بیلابیلو منرالونو د ایستلو له پلوه راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دغه وزارت عواید 200 میلیونه 752,854 افغانۍ او 710,000 امریکایي ډالر وو. د شوکاني ګمرکي طرفه له 15 سلنې څخه 25 سلنې ته لوړه شوه. د تروفي کمیټې د پریکړې او د مالیې وزارت د رهبرۍ په منظوري د ناپروسس شوو شوکانو د یو ټن صادراتي ګمرکي طرفه له 15 سلنې 25 سلنې ته لوړه شوه. دغه څرګندونې په خبرپاڼه کې شوي چې د مالیې وزارت عوایدو ګمرکاتو امنیت لوري رسنیو ته استول شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې د تروفي کمیټې د پریکړې او د مالیې وزارت د رهبرۍ په منظوري د غیر پروسس شوي شوکاني د یو ټن صادراتي ګمرکي طرفه له 15 سلنې څخه 25 سلنې ته لوړه شوه. سرچینه وایي چې د دې پریکړې له مخې د پروسس شوي شوکانې د یو ټن ګمرکي طرفه له سلنه ټاکل شوي. د دې ترڅنګ د تروفي کمیټې د پریکړې او مالیې وزارت د رهبرۍ په منظوري د سربنیمې قیمتي ډبرې صادراتي ګمرکي طرفه له 2.15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړه شوې ده. د ګمرکي تعرفې له اصولو سره سم یا د پریکړې د روان کال د وږي میاشتې له 14 نیټې په ټولو ګمرکونو کې د پلي کېدو وړ ده. دغه ورځ امریکا ته تللي افغانان له سختو ستونزو سره مخ دي. CNN انګلیسي په یو خبره کړي راپور کې ویلي چې امریکا ته راغلي افغانان له سختو ستونزو سره مخ دي. د راپور پر بنسټ سره لدی چې امریکا د افغانانو د لیږدول کېدو یو کال پوره شوی، خو ډیری لا هم د سرپناه نشټوالي او د لومړنیو ستونزو نه حل کېدو شکایت کوي. په راپور کې راځي چې زرګونه افغانان په امریکا کې د راحت او آرام ژوند هیله لرله، خو دلته هر څه له سره پیل کړي دي او په خورا ارزانه کورونو پسې د ژوند لپاره ګرځي. سرچینه کاږي امریکایي حکومت تر خپلې وسې له دوی سره مرستې هڅه کړې ده، خو دا کافي نه ده او لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري څو افغان کډوال وکړی شي خپل ژوند په سمه توګه مخته یوسي. د لوړو زده کړو وزارت پلاوي د فاریاب پوهنتون تحصیلي بهیر وارزوه. د لوړو زده کړو وزارت پلاوي د فاریاب پوهنتون تحصیلي بهیر او اداري چارې وڅېړلې. د وختن اژانس ته خبر له مخې دغې څېړنې په بهیر کې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي محصلینو د چارو رئیس انجینر سید اسماعیل روحاني په داسې حال کې چې د لوړو زده کړو وزارت مالي او حسابي رئیس او د محصلانو د خدمتونو سمون امیر هم حاضر وو، د فاریاب پوهنتون اداري چارې او تحصیلي بهیر یې وارزوه. پلاوي دغه راز د فاریاب پوهنتون له مشرتابه استادانو او کارکوونکو سره په غونډه کې په اکاډمیک چاپریال کې د اسلامي او ملي ارزښتونو پر رعایتولو د لوړو زده کړو وزارت د پروګرامونو او پالیسیو په تطبیقولو ټینګار کړی دی. د نومرکي سپاهي سلې یعنې میوند سلې د ترمیمولو کار پیل شوی. کابل ښاروالۍ د نومرکي سپاهي د سلې یعنې میوند سلې د ترمیمولو کار نن پیل کړ. د باختر اژانس خبر مخې کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد په دې اړه وویل چې دغه سلې به د لرغوني معماري سبک او د هغه تاریخي اصالت په پام کې نیولو سره ترمیم شي. هغه زیاته کړه چې د دغه سلې په ترمیمولو کې د سلې د ترمیمولو او دغه شاوخوا کې د ډبرو فرش په لګولو سربیره څراغونه هم په هغه کې لګول کېږي او دغه سلې په شاوخوا کې 2 شنې ساحې د سمسورتیا په موخه پولیسي کټارو سره ښکلي کېږي. هغه ویل چې کابل ښاروالۍ به د فرهنګي میراثونو د احیا کولو او ساتنې په خاطر زیات کارونه ترسره کړي او د ښار د ښکلا لپاره د ښار په څلورو لارو او مهمو سیمو کې سنجول شوي پروګرامونه پراخیږي چې د ښار په څیره کې مثبت بدلون رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې دا تاریخي سړي د میوند په جګړه کې د افغانانو د اتلولیو څرګندونو په درناوي جوړ شوي وو. د میوند جګړه په 1880 کال کې د قندهار په لویدیځ میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او انګلیسانو ترمنځ رامنځته شوې وه. لنډه دمه لرو، له دمې وروسته نړیوال خبرونه مه هېروئ. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د بیا هم ښه راغلاست. تاسو حریت راډیو ته غوږ یاست په 8.15 څپو. د دې مهال مهم خبرونه په ژوندۍ بڼه راسره اورئ. اوس هم له هېواده بهر له نړۍ اورئ. امریکا له اوکراین سره د نویو نظامي مرستو اعلان کړی. امریکا دفاع وزارت له اوکراین سره د 215 میلیارډ ډالرو په ارزښت د نوو نظامي مرستو اعلان کړی او ویل چې په دې مرستو باندې یوازې اوکراین وکړی شي په جګړې کې برلاسي ترلاسه کړي، بلکې هغه سیمې به هم بیرته ونیسي چې روسي ځواکونو قبضه کړي. د پینټاګون یو جګپوړي چارواکي د دې مرستو د اعلان پر وخت
دغه ویل چې په اوکراین د روسیې یرغل اوس مهال په ټپه ولاړ حالت ته راوړل شوی. په نوو نظامي مرستو کې ډول ډول توغندي چې خپل هدف په دقت په نښه کوي، د زغره لرونکو موټرو ضد وسلې، کشفي ډرون الوتکې، توپونه او د ماینونو پاکولو تجهیزات شامل دي چې اوکراین سره د تعرضي عملیاتو په پراخولو کې مرسته کولی شي. بل خوا د سوریې په شمال کې 13 ملکي وګړي وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. د سوریې په شمال کې له ترکیې سره پر پوله په 2 جلا نښتو کې لږ تر لږه 13 ملکي وګړي وژل شوي او 3 تن نور ټپیان شوي. دغه تاوتریخوالی وروسته له هغه رامنځته شوی چې د دمشق له مطرح څخه برخورداره د سوریې دیموکراتیک ځواکونو د ترکیې نیابتي ځواکونو ترمنځ په وروستیو اونیو کې کړکېچ زیات شوی دی. په بریټانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د ترکیې ملاتړو سوري ځواکونو تر کنټرول لاندې د الباب په سرحدي ښارګوټي پر یو مارکېټ باندې د سوریې د حکومت لخوا د توغندیو د برید په پایله کې د ماشومانو په ګډون 9 ولسي وګړي وژل شوي، خو د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو یو ویان په دې راکټي بریدونو کې لاس رد کړی دی. وروستی خبر بیا دا چې د روسیې او چین ولسمشران د G20 هیوادونو سره مشریزه کې ګډون کوي. د 20 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سر مشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدو پرون جمعه ویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د 20 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سر مشریزه د سږ کال د نومبر په منځنیو کې د اندونیزیا په بالي ټاپو کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر ویلي چې د چین ولسمشر شي جین پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې ورځي د سرمشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لاجمنو مسایلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتوي پسرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور. درنو او قدرمنو اوریدونکو، له هوریت راډیو څخه د مهال مهم او وروستي خبرونه همدلته پای ته رسېږي. زلان په یو بخښونکي مانند رب سپارم. تر بیا ښه وخت، ښې چارې. زار شمالتا نزه ای ګران وطن زما، زار شمالتا نزه ای ګران وطن زما، زار شمالتا نزه ای خستا چمن زما، زار شمالتا نزه ای خستا چمن زما، زار شمالتا نزه ای خستا چمن زما، زار شمالتا